السلام علیکم ورحمت الله. ما سره دا شخصیت خو پیژنې، استاد شهرام وفایي زموږ د قمر دري بخش مکمل انچارجر مسؤل. استاد خو نور به صفتونه درته نه کوم ځکه مخامخ دی، داسې ډېر ښه سړی هم نه دی که نه. استاد زیات خلک دي که نه په خیریه بنسټونو نیوکې کوي، ځینې صحیح دی، موږ هم ځان داسې نه یو چې موږ ښه خلک یو، الله دې موږ خاینان نه کړي، خدای پاک دې موږ ته دا وس توان نه کړي چې خیانت وکړو. صحیح ده، ځینې خلک نیوکې کوي اوس فیسبوک کې بازار ډېر ګرم دی، خیریه بنسټونه دي بند شي ځکه دا غریبان و هیڅوک هم نشته دي، هیڅوک هم پاتې نه دي. ته پکې څه وایې استاد؟ والا اول خو سوال و بعدا تشکر از قاری صاحب. و مسئله سومی که من به این نظر هستم روز قبل همراه دوستای دیگه هم که در رأس دولت بود، بنیادهای خیریه 60% مشکلات مردم حل کرد. فکر کنم اگه 60% این بنیادهای خیریه خلاص شوه، اگه این 60% دولت باد شوه، تمام مردم به سر کام می‌آید. استاد یو خبره دا ده که نه، دې لګیا موږ به خپل کار کوو، داسې به نه وي چې چا ته قصد، خو بیا هم موږ نن دومره خلک بیا راغوښتي دي الحمدلله ټولو ته. استاده څنګه و سبان بخیر در لوگر، لغمان، جلال آباد، ولایت‌های مختلف دیگه هم داریم ان شاء الله. روزانه میفهمی روزانه ما نزدیک 2,500 نفر تنها افطاری میتیم. افطاری زړونه دې ورته وچوي استاد، موږ به ان شاء الله خپل کار ته ادامه ورکړو. څنګه استاد؟ دیگه هم قوي میشه، دیگه هم قوي میشه، الله هم خوشحال لري. ښه دغه د الحمدلله دومره راوختي دي. وګورئ دا په کابل کې دی، بیا لوګر او جلال آباد نور ولایتونه به ان شاء الله هم وي. مورې څنګه؟ ښه تاسو څه وایئ چې زه دا مورکۍ اوس وګوره، دا څه د ماشوم سره ناسته دی، مورکۍ څنګه؟ شپږ ماشومان دي او دغه د کور سرپرست دی، پلار نه لري او دا هم چې دی معیوبه دی، چې راتللی نشي روماتیزم تکلیف لري. شپږ ماشومان، دا بچی کې وړکۍ ده؟ ښه شپږ ماشومان د دې مورکۍ، دا د کور سرپرست روماتیزم لري. نشته کومک وکړي، دغه روژه ده، تاسې د کور ودانې ژوندي اوسېږي، همیشه همداسې سربیره چې کرا دغه مامسایګانو قرض کړي چې موږ د دې موادو پسې راغلي، یعنې کور سرپرست ای خدای دې تاسو په نیکه کې ولیده دغه حل دی. نو د دې ازار چې تاسو اخلي نو ورځ به مو ښه نه وي. انشاءالله موږ به خپل کوشش کوو، موږ به هر یو غریب، هر یو یتیم، هر یو کونډې ته به انشاءالله د الله په مرسته او د هغه با احساس ورونو په همکارۍ او د هغې په لاسنیوي باندې به انشاءالله موږ ورته رسېږو چې څومره مو وس او توان وي. نو نور دغلته یو مولوي صاحب دی، وایي ما ته فکر کوم غږ کوي، هغه څنګ کې م ورځم چې څه یې ویلی. مولوي صاحب کوم دی؟ مولوي صاحب ستړی مه شئ، ما سره ویډیو کې خبرې کوی شئ؟ ښه مهرباني. سال دی مولوي صاحب، جوړ یاستې، خیرت دی. ځینې خلکو وایي خیریه بنسټونه دې بند کړي، کارونه دې بند کړي، ته پکې څه وایې بند دې کړي؟ زه داسې وایم چې عدل وشي، بند نه شي، او چې لږ عدل ونه شي نو بیا لږ خلک خفه شي. دا اوس دا 200 کسان شوي، فرض کړه کې 200 300 کسان دي، فرض کړه کې یو 0% ناعدلي شوې ده که نه؟ 0% خو نه کېږي، نه کېږي، 0% ناعدلي، الله دې آباد لري، د 80% ته خو ورسېدل که نه؟ ډېرو ته رسېږي، الله دې آباد لري، تاسې زما الله اجر ورکړي. زیاتمن شه مولوي صاحب، ډېره مننه. ښه الله هم خوشحال لره. صحیح ده مولوي صاحب، زه راځم. اوهو کاکا ستړی مه شې، خیر خیرت قراري ده. ته څنګه ټول پورته چوکۍ کې ناست؟ بس زه هم دومره یم وروره، بس الله داسې کړي وو، معذور یې د دواړه خواونه واچوي. اول نه وې؟ نه دا په بم ولته. کوم ځای کې؟ څه وخت کې؟ دا مجاهدین چې رال اول وختو کې کوم حکومت کې وې؟ نجیب حکومت ختم شو، مجاهدین چې رال هغه وخت. ښه دا وګورئ، د بچي دې شته؟ بچي دا واړه بچي مې دي. بس څنګه یې پهلوانه بچی؟ ښه دغه حل دی. ښه بس دې لپاره وسه که وروره، نو بل څه چاره الله دې اسانه کړي. دوست دی کاکا چې څومره سختي او مشکلات په دنیا کې الله یې په موږ راولي، خو بیا د هغې بدله چې دی ډېر بهترینه ځای دی. شکر وباسه په دې اوس حال شکر دی، شکر دی بالکل که نه؟ سترګې خو شته، لاسونه خو شته، بس د الله را باندې رحم کوي، دا هم ډېره ده وروره. سترګې خپې هر څه هم شته دی، صحیح ده. زه صرف خپې رانه الله اغوستي، نور چې الله را څوک د دې خپو بدله کې الله ته ورته وایي چې یا الله ما نه دې اغوستې خپې، دا نعمت دې غټ رانه اغوستې، اوس به جنت درنه غواړم. بس انشاءالله چې راکړي، موږ هم ځان سره بوځو. ډېره مننه کاکا، خیر، السلام علیکم.